زمونږ د مسلمانانو اجماعي عقیده او نظریه د عالم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري نبی دی. په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما مثال او د مخکینی انبیاو مثال د هغه محل دی چې یو کس خسته محل او خسته مکان جوړ کو، یو طرف ته دی وی خختې ځای خالی پرې خودو، خلق راضی د دې محل نه چاپیریږي تاویږي، د دې ډیر زیات صفت کوي، دغه محل هغه ثنا بیانوي، لیکن د دې سره وی کاش دا یوې خختې ځای په غالي نه پرېخه، دا د یوې خالی خختې ځای دام ډک شوی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فانا اللبنۃ، ز هغه خختم وانا خاتم النبیین، ز اخری نبی یم. زمونږ د مسلمانانو اجماعي نظریه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري نبی دی. د انبیاو د سلسله د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دغه سلسله ختم شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرسته څه قسم نبی راتلو عقیده لرل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرسته یو انسان داوو کې زن نبی ما. زمونږ د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو عقیده او نظریه ده. حافظ ابن کثیر رحم الله فرمای فهو دجال کذاب ضال مضل. دغه د نبوت داو کوونکې دجال دی، دا کذاب دی، دا افاق دی، دا زوال او مضل دی. محترمو، یو هغه انسان چې د نبوت داو کړی دا، دویم په د باندې ایمان راوړون کې دام کافر دی، اسلام نه خارج دی. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ پسلک دارے. حضرت امام صاحب رحم اللہ ډیره عجیبه خبره ارشاد فرمایلا. امام صاحب رحم اللہ فرمای یو انسان د نبوت داو وکړه دام کافر دی، یو انسان په دې باندې ایمان نه دی راوړی، صرف د دې دومره مطالبه وکړه تا د نبوت داو کړي د ستا سره دلیل څه دی، د دې مطالبه وکړه تا د نبوت داو کړي د لګ معجزه وخایا، لګ دلیل وخایا ستا سره څه دلیل دی، د کم دلیل په بنیاد باندې د کمی معجزې په بنیاد باندې ته دا خبره کوي چې زه نبی یم. امام صاحب رحم الله فرمایي دواړه کافر شو. حضرت یو کس خو د نبوت داو کړي دا، دویم کس ایمان نه دراوړ، صرف د دلیل او د معجزې طلب کړي دی. حضرت دا سړی ولی کافر شو؟ امام صاحب رحم الله فرمایي دا سړی زکه کافر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ز خاتم النبیین یم. دا سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرستا د بلچانه د هغه په نبوت باندې د دلیل مطالبه کوي، د بلچانه د معجزې د ظهور مطالبه کوي. په دې سره محترم امام اعظم رحم الله فرمایي د انسان کافر وګرځیدو.